اشرف علي تهانوي رحمه الله یو واقعي ذکر کړي چې د هندوستان یو بت پرست کافر خپل بت ته 90 کاله یا صنم ای بوته आवाज کولو، خو د بت د طرف نه به هیڅ ځواب ورته نه راتلو. یو ورځ په غلطۍ کې د خولې نه یا صنم په ځای یا صمد ووت. صمد د الله جل جلاله د نومونو نه یو نوم دی چې معنا یې ده المستغني عن كل احد المحتاج الیه كل احد، هغه بې نیازه ذات چې د هر چا نه بې پروا دی او د ته هر څوک محتاج دی. نو د الله جل جلاله د طرفه ورته آواز راغی لبیک یا عبدی، ای زما بنده زه حاضر یم. نو هغه کس په هماغه ځای باندې هغه خپل بت ټوټې کړو او کلمه یې وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او نور هندوانو ته به یې ویل چې ظالمانو ما خو 90 کاله خپل بت ته آوازونه کول خو څه جواب به نه راتلو. نن مې په غلطۍ کې د مسلمانانو د رب نوم د خولې نه ووت، نو د اسمان نه جواب راغی چې لبیک یا عبدی، زه حاضر یم ای بنده، تا زه ولې پرېښی یم؟ او هغه کاڼو ته آوازونه کوي چې هغه ځان له کاڼه او ګونګیان دي. د دې واقعې بیانولو وروسته حضرت اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلي چې کله الله جل جلاله یو بت پرست طرف ته چې په غلطۍ کې د الله جل جلاله نوم اخیستی و دومره متوجه دی، نو که یو کس مسلمان وي او هغه الله جل جلاله راضي کول غواړي، نو هغه طرف ته به الله جل جلاله څومره زیات متوجه به وي. سبحان الله.